قرآن کریم د دې یو آیات وظیفه وکړه 100% دا ګارانټي درکومه چې الله به تا د ګناو څخه خاص کر د خفیه د پټو ګناو څخه راګرځي محفوظه کوي بدی او د ګناو څخه به تا بچاوي. اکثر خلک چې 15 وخت المنځ په پایبندۍ سره کوي د قرآن تلاوت هم کوي پرهیزګار وي ای مولوی صاحب چې کله موبایل میراث تراسي نو بیا د ګناه څخه کیږي دا د لاس زنا څخه کیږي دا دومره خطرناک عادت دی د څخه ذهن تبا کیږي قوت حافظه کمزوري کیږي ځواني ختميږي د سره دا دومره خطرناک عادت دی. نو داسې آیات چې کله د دې آیات وظیفه وکي ان شاء الله العزیز 100% دا ګارانټي درکومه چې الله به تعالی د ګناه څخه بچاوي محفوظه کوي. نو دا پیغام بيخي ډیر زیات در سره نشر کوي چې د مسلمان ژوند هغه محفوظ سي. هغه آیات داسې د سکرین باندې هم درته ولیکم ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. د هر لمانځه وروسته یو سلويشت واره د آیات وایا په اول او په اخر کې یو لس واره درود شریف وایا او بیا د الله څخه دعا وکړه چې پروردګاره ما د خپل ځان تا ته حواله کړی دی یا الله بس نور مې د ګناه څخه محفوظ وساته کچيري بیا هم د ګناه څخه وسی الله په اخرت کې یا الله به ما د عذاب څخه محفوظ کړه.